مولوي عبدالسلام حنفي د اهل تشیع له ځینو علماو مشرانو سره په لیدنه کې وویل اسلامي امارت د پالیسۍ پر اساس ټول افغان ملت سره ورونه دي او د هیچا پر وړاندې تبعیض او تعصب ته اجازه نه ورکول کیږي. مولوي عبدالسلام حنفي په داسې حال کې چې د اسلامي امارت ځینو مسؤلینو یې ملتیا کوله په پکتیا ولایت کې راستنو شویو کډوالو ته د دارالقرار په نوم د استوګنې ښارګوټی پرانیست چې 2000 جریبه مساحت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته له 28 وړاندې شویو پروژو 18 پروژې تعدیل، 3 منظور او 3 نورې لغوه شوې. مولا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې وویل د متحده عربي اماراتو پانګوال کولی شي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اسلامي امارت ژمن ده چې پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي عبدالسلام حنفي په پکتیکا ولایت کې راستنې شوی افغان کډوالو ته په 3.5 جریبه ځمکه کې د استوګنې نوی ښارګوټی پرانیست چې د استوګنې 1652 نمرې لري او د ژوند له ټولو اسانتیاوې به برخمن وي. د مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري په هرات، هلمند، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د 6 کرنیزو نمایشي او ترویجي کمپلیکسونو د جوړولو او همداراز د چرګانو او لبنیاتو د سکتورونو په ځان بساینې طرحې تایید شوې.